ملګرو کرن خان چې کومه سندره ریکارډ کړې ده د هغې په هکله د ګلپاڼې څه تاثرات دې نه علاوه د یوټیوب طرف ته پیله راځم نو بیا وروستو دغې خبرې کوو که چېرته تاسو لاړ شئ د یوټیوب لارې او کم په ټرینډینګ کې د کم پاکستان کې چې لکه څه په ټرینډینګ روان دي هغې ته لاړ شئ او بیا په میوزیک کې وګورئ چې د کرن خان لالا ګانه چې کم ده هغه په څوم نمبر ده نو زه تاسو ته ښیم په پیله باندې تاسو کومه ګانه چې ده هغه کتې شئ دا ده په دویم نمبر پسې بیا تاسو په میوزیک کې کتې شئ دا ده په دریم نمبر پسې تاسو هغه بیا دا کتې شئ په څلورم نمبر چې کومه ګانه په ټرینډینګ کې ده په پاکستان کې نو هغه ده د کرن خان کومه ګانه چې ویل نو هغه تاسو کتلي به هم په ټیک ټاک باندې هم ډېره زیاته وایرل ده دې نه علاوه د یوټیوب د لارې هم ډېره زیاته وایرل ده اوس راځو ګانې طرف ته چې دا ګانه څنګه ریکارډ کېږي نو د هغې کم بیهایند د سین چې کم څه رواني هغه زه تاسو ته ښیم تاسو هغه په دې ویډیو کې کتې شئ دا ویډیو چې کوم ده هغه داسې ویل کېږي په نوښار کې په یو هوټل کې ریکارډ شوې ده لکه تاسو د دې کم ډانس چې دی هغه تاسو هم کتې شئ دا د کیمرې شاته چې کومه زندګي ده زه تاسو ته هغه ښیم تاسو کتې شئ د دې نه علاوه دې ویډیو طرف ته راځو کم کیمرامین چې دی هغه ته چې کومه کیمه وړي بل کرن خان چې کوم ولاړ دی هغه هم تاسو په دې کې کتې شئ نو کوم دغه خو زه تاسو ته د ګلپاڼې اوس کم د بیهایند د سین کومه ویډیو چې ده هغه هم تاسو ته شو کومه ریسنټلی د ګلپاڼې کوم ویډیو چې راغلی وه هغه به هم تاسو کتلي وي کومه ګانې چې ریکارډ کړې وه نو تاسو د ګلپاڼې کم د کیمرې شاته چې کومه زندګي ده هغه هم کتې شئ چې د مونږ چې لکه څه وینو ګانه وینو هغه چې کوم ډانسونه پکې شوي وي خو لکه کیمرې شاته چې څه کېږي نو هغه چې څه قسمه وي هغه تاسو کتې شئ په دې کې بیا داسې ډېرې غلطیانې وشي نو هغه غلطیانې چې کوم دی هغه دا بیا د ایډیټینګ په ذریعه باندې هم هغه غلطیانې هر څه لرې کړي او مونږ ته چې کوم دی داسې صفا شو کړي چې په هغې کې دا پته هم نه لګي چې آیا په دې کې څه غلطي یا څه شوي دي نو کومه ویډیو چې د کرن خان لاله وه هغه هم تاسو سره شریک کوله تاسو به کتلي هم وي چې ډېره زیاته وایرل ده نن سبا د سوشل میډیا د لارې نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان